د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک پیلیز لوبغاړي شهزاد محمدي د اسیا جام او همداشان د نیمه پیلوبې په اړه څه ویلي دي. ملګرو د په تازه خبرو کې کومو ټکو ته اشاره کړې په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکو، خو ورسره په څنګ کې اصغر افغان بیا څه وایي. نو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ، په هر څه به خبر شئ. د اسیا جام کرکټ سیالۍ چې هر 2 کالونو کې د اسیایي کرکټ لوبډلو افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ سپټمبر او نومبر میاشتو کې ترسره کیږي، خو سږکالي د کرونا وایرس په روان ننګونکي حالت کې لا هم نیټان نه ده معلومه شوې، مګر کورباتوب یې احتمال کیږي چې سریلانکا وکړي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لا مخکې بې برخلیکه 20 ورځه نړیوال جام او 20 ورځه اسیا جام ته کابل کې تمرینونه پیل کړي. په دغه تمریناتي کمپ کې د 20 ورځو لوبو 24 لوبغاړي اچول شوي دي او په بېلابېلو برخو کې د تکړښت په موخه تمرینات کوي. تازه د روان تمریناتي کمپ په بهیر کې لوبډل مشر اصغر افغان او ملي لوبډلې ته تازه راګرځېدلی شهزاد محمدي خپلو وروستیو خبرو کې د اسیا جام نیمه پیلوبې او پیلوبې ته د وتلو او ښه لوبو کولو خبره کړې ده. او څنګه به ICC د 20 ورځ کرکټ د پیاوړو لوبډلو 3 مقام هندوستان، 4 مقام پاکستان، 9 مقام سریلانکا او 8 مقام بنگلاديش سره د مبارزه کې بریالي شي. حال دا چې افغان لوبډله 10 مقام کې ولاړه ده. اصغر افغان او شهزاد محمدي ممکن په دې وجه نیمه پیلوبې او پیلوبې ته د رسیدو خبره کړې وي چې لوبې به د اسیا پر لوبغالو او پیچونو وي. دوی به د تیزو بالرانو خلاف مبارزه وکړی شي او توپ اچونه کې به هره لوبډله د خپل ورو توپ اچوونکو رشید خان، مجيب الرحمن او محمدي پر مټ راوګرځوي. خو دا وړاندوینې ځکه نیمګړې بللی شو چې اوس افغانستان سره د لوبې پر وخت د هرې لوبډلې نظر همدې 3 لوبغاړو ته وي چې څنګه یې ولوبوي. او اوس خو د دې لوبډلو ټول لوبغاړي د افغان ورو توپ اچوونکو له کمالونو او مهارتونو سره څه نه څه هوښیار او بلد شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې توپ وهنه تر ډیره بې ثباته بلل کیږي. کله چې هم چلیدلې نو بیا یې خپل توپ اچوونکو ته دفاعي هدف ایښی دی. خو همدې اسیا کې او د اسیا جام لوبو کې د افغانستان توپ وهونکي ډېر وختونه ورو توپ اچوونکو په مخه کړي دي. که څه هم د نړۍ ټاپ ورو توپ اچوونکي ورسره یو ځای دي، نو د اسیا پیچونو او د سیالو لوبډلو ورو توپ اچوونکو ته به په کتو په اسانه نه وي. خو د افغان لوبډلې په دې جوړښت شهزاد محمدي او اصغر افغان د خوبونو په رښتیا بدلیدلی شي. د دې لپاره چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اسیا جام پیلوبې او نیمه پیلوبې ته ورسیږي، نو دغه لوبغاړي ټاکل اړین دي، که نه خیال په خیال او وړاندوینه به د اوبو پر سر کرښې وي. رحمان الله ګربز، نجیب ترکی، شهزاد محمدي، نجیب الله زدران، اصغر افغان، محمدي، درویش رسولي، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، رشید خان، مجيب الرحمن، کیس احمد، سید شهزاد، شپور زدران او افتاب عالم. په دغه نوملړ سره افغانستان اوپننګ د شهزاد او رحمان الله له لوري اغیزمنونکی دی. خو که دوی د کوم یو بیټ نه چلیده او یا زخمی شو، نو یو ښه بدیل ورسره نجیب ترکی شتون لري چې د 20 ورځو کرکټ سپیشلیست بللی شو. په منځنۍ اورونو کې محمدي، نجیب زدران، اصغر افغان او درویش رسولي هغه لوبغاړي دي چې په کورنۍ او نړیوالو لوبو کې ښه ځلیدلي دي.